سلامونه دوستانو دغه ډیره زیاته د غم خبره ده، ډیره دردناکه واقعه ده. یقینا زړه مې درد وکړ چې دا واقعه مې وکتله. دا ویډیو مه سکپ کوئ، له اخره پورې وګورئ. دغه یو بابا دی چې په سترګو باندې ړوند دی، په سترګو باندې څه نه ویني. یو ځوان زوی و د 18 کلو، هغه به مزدوري ورته کولم. نو ظالمانو ورته قتل کړی دی. د پولیس اس ایچ او افیسر له خونې نه به هم واورو، خو یقینا بیخي زیاته د افسوس خبره ده، زیاته دردونکې کیسه ده. دا کیسه چې ما وکتله، یقینا ما له دې معاشرې نه زړه تور سو. د دې ړوند پلار زوی دی په جماعت کې لمونځ کړی دی، کور ته روان دی. نو په ګلۍ کې یو هلک لخوا راغلی دی، نو یو بدماش ګروپ سره تعلق لري د پولیس افسر له خولې نه. نو هغه ډزې پې کړې دي د شک په بنیاد چې ته په ګلۍ کې ولاړې. نو دوستانو نوره واقعه به په ویډیو کې ګورو، خو یقینا زړه مې درد وکړ چې دا واقعه مې وکتله. دا ویډیو خامخا له اخره وګورئ. الله تعالی دې دې بابا ته زړه صبر ورکړي. راځئ دغه واقعه وګورو. زه تباه کړم. څومره عمر یو؟ 18 کاله. تاسو ډېر مې زړه په باندې بد او ډېر ماته صدمه ورسېدله، او ما دا عهد وکړو دوره پورې زه دفتر ته نه ځم، د خپل رهایش هغه ته نه ځم، روم ته نه ځم، څومره پورې ما دا ملزمان او دا کیس سر ته نه یې رسولی. نو فوراً ما په دې باندې کار شروع کړ، او انشاءالله دا کامیابي تاسو ته مخ ته ده. ما د زوی ډېر بې دردۍ شهید کړو، او سرجي زما د یو سهاره وه، نور مې د دغه څه نشته دی. دغه یو سهاره وه، 15,000 روپۍ به یې ګټلې، دا 3,500 به یې مور له ورکړي. په دې به زمونږ یو لار روانه وه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو همکار نواز منګل، او دا مهال زه موجود یم د پېښور د پندو تاڼې کې. دلته چې یو ډېره زیاته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه څه موده وړاندې. دا سړی چې تاسو ګورئ، دا مدعي دی په دغه اف آی آر کې، او دا په سترګو ړوند دی. د ده بچی چا ډېر د بې دردۍ سره قتل کړی و. هغې کې بیا د ګلبهار سرکل چې کوم ډي ایس پي دی عمران اسلم مروت صاحب، چې تاسو کتی شئ، ذیشان برکي هم دی، چوکي انچارج دی، مطهر شاه دی، ټول ولاړ دي. د پولیس ټیم هم ډېر زیات مشکور یم، او په دې کې پولیس یو ډېره لویه کامیابي ترلاسه کړې ده. مروت صاحب سره هم خبرې کوم، خو ډومبې د مدعي سره خبرې کوم چې د دې دا زوی څنګه خبر شو او دا څنګه قتل شو. یو خو تاسو په سترګو حافظ یې، الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي. پولیس چې کوم دی تاسو د زوی چې کوم قاتل و ملزم و هغه یې ونیولو، دا واقعه راته لږه بیان کړه. جزاک الله خیر. سجي زه ستاسو شکریا ادا کوم، او د دې پورسس شکریا ادا کوم. الله دې اجر ورکړي چې مجرمي ښه موقع باندې ګیر کړو. او سجي دا زما زوی و، عبدالله نوم یې و، د 18 کالو. او سرجي دا دغه ټیم کې کور ته راغی د خپل کار نه، او ښه نیک عمله لږ ښه راغی کور ته، ډوډۍ وخوړله، لاندې کوز شو. بس منزله به کوز شوی، بیا ورته د زما زوی ته یې ویل زه ته ځه او زه درځم همدغه کوڅه کې. بس هسې دو مې باندې خبرې رالې، او بس د بله کړکۍ نه ډز وکړو، او زما د زوی ډېر بې دردۍ شهید کړو. او سرجي زما د یو سهاره وه، نور مې د دغه څه نشته دی. دغه یو سهاره وه، 15,000 روپۍ به یې ګټلې، دا 3,500 به یې مور له ورکړي. په دې به زمونږ یو لار روانه وه. سرجي دایم بنده کړه، خو ډېر زوی راله بې دردۍ سره شهید کړو. او سرجي زه دا غواړم د تاسو نه، د ډي اس پي صاحب نه، د وزیر اعلی صاحب نه، او د ای جي صاحب نه، د ټولو مشرانو، د ټولو ادارو نه، د ایسای د ادارې نه، کوم د مشران ادارې دي، د ټولو نه زه دا غواړم چې ما سره د انصاف ملاو شي. او کو نه زه دغه ته وزیر اعلی په ځان پیپر راوړم. الله دې تاسو ته و زه تباه کړی وم، زه تباه کړم. څومره عمر یو؟ 18 کاله. 18 کال. همداري نور زامن دي شته؟ سرجیم دا یو زوی بل دی، بس زه به څه کوم، زه څه وکړم؟ تاسو ماته یو لار وښیئ، زه څه وکړم؟ دا چې اوس سبا راوځي او ماته دغه میلاو انصاف میلاو نشي، زه به څه کوم؟ او اوس هم زه ناسته دم کښېنې راکړې، زه تاسو ټولو ته وایم، زه خبرېږم د علاقې نه. په دویمه ورځ باندې ډوبه کې خوځولې، اوږې ترې راچولې وي. دا کوم انصاف دی؟
اوس خو جیل کې دي کنه. اوس کو نه پلار دې زامن دي واته زامن دي کو سبا ما باندې نن لس کاله مخکې د ما باندې اٹیک کړی دي او اوس یې ما اوس یې لزوی مړ کو سبا بل ما قتل کیل لزوی قتل کین به وسه جان ته پوسټ. صحیح ده. ګرانو کتونکو دا ټیم موږ سره ډي اس پی ګلبهار عمران اسلم مروت صاحب هم موجود دي. یو ډېره زیات افسوسناکه واقعه ده. دا مدعي دی د دې د زړه فریاد او درد هم تاسو محسوسولی هم شي. دا وقوع څه وجې دي چې د پولیس څنګه د ملزمانو نیولو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نواز خان زه تا او د تا ټیم ډېر مشکور یم. تا همیشه داسې هغه چې واقعي هغه چې حالات کې مستقیم راکړی دی همیشه او دا آواز دې اوچت کړی ده. موږ چې څرنګه زه په دوران ګشت علاقې چې موجود وم اطلاع میلاو شوه فورا موقع ته ورسېدلم. ما دا روټین ده چې همیشه جرم پسې فورا موقع ته ځان رسوم. هلته ورسېدلم هغلته ما فورا اس او سره ملاقات اس او موجود و ټیم مې وروسته تفتیشي ټیم نوره انویسټیګیشن ټیم فورا او بیا چې مدعي سره میلاو شو نو والد صاحب یې دلته ولاړ دی که نه نو ما ډېر زیات زړه لکه نور مې هم دا هغه پیدا سه او ډېر مې زړه په باندې بد سه او ډېر ما ته صدمه ورسېدله او ما دا عهد وکړو دوره پورې زه دفتر ته نه ځم د خپل رهایش هغه ته نه ځم روم ته نه ځم څومره پورې ما دا ملزمان او دا کیس سر ته نه رسولی نو فورا ما په دې باندې کار شروع کړ او انشاءالله دا کامیابي تاسو ته مخته ده. دې کې د ملزم سر دا ولې د بچې قتل کړو څه وجه وه؟ دا ملزم هیبیچول و؟ دا ملزم چې دا بس دا د بوري صحبت شکار شوی او کریمینل ریکارډ خو یې نشته ده خو بهر کې غلطو خلکو په هغه ته اوښتی و ګروپ ته او بس پستول به یې لاس یې وګرځېده به په دا هغه کې که نه او د غلطو خلکو سره به یې اوټ نه بیټ نه شروع کړې وه. دا هلک یې هم مجبوره یې کوو دا شریف هلک و بس خپل روزګار یې کوو او بس دغه کور واحده دا سهاره وه پلار یې دغه د متاز ولاړ ده نو بس دا یې هم مجبوره یې کوو نو ګندګیر سړی خو ځان ته هغه غواړي که نه ملګري زیاتوي دا پاره بس دا یو عجز هلک و بس دا بیا روټین کې به دا تنګاو دا وغې جوړه کړې. علی قتل کې څه استعمال کړ؟ علی قتل کې تیزبور پستول و مې فورا په نیمه غنټه کې نه ریکاور کړو. مروت صاحب بطور یو پولیس افسر تاسو خو د هغه جنوبي اضلاع نه راغلی پله ایکسپیرینس هم دی جرمونو کې که وګورئ کمې خو دا د پولیس په کار کې څه پیغام به ورکول غواړي زموږ ولس له دا اوس نابینا دی په سترګو حافظ دی د ده چې کوم هغه واحد سهاره وه بچی چې دی ته به 15-16 زره ګټه کوله هغه هم د دغه ظالمانو یا زموږ د بېصبرۍ د وجې موږ نه لاړو. بالکل دا خو به زه ووایم چې یاره اول خو خپل بچیانو ته دا تربیت ورکول پکار دي مور پلار ته دا پکار دي چې یاره بچیان مې راځي نو زه ماښام ملې تپوس وکړم هغه پسې زه معلومات وکړم چا سره اوټ نه بیټ نه کوي چا سره د صحبت ته چا سره ګرځي او راګرځي څوک دته موټرسایکل ورکوي څوک دته موبایل ورکوي څوک نه د دا ټوله شی راواخسته دا ضرورت څه سامان راواخست نو خپل بچیانو نن سبا وخت چې تپوس ته نه وکړو نو دا به ډېر زر دا معاشره ډېره زیاته سره دا ورانه ده نو دا به بیا بوري صحبت شکار سي او دا حالات. حافظ صاحب تاسو اخر کې سویل غواړئ؟ جی زه دا غواړم تاسو ته ما د پولیس نه خو مطمئن یې که نه د پولیس کار نه خو مطمئن چې الحمدلله ښه کاروایي وکړه زه هم دې له مبارکي ورکړم چې مجرم یې په ټایم باندې ونیولو ځکه چې زه هغلته شکیم وم هغلته زه په مجرم باندې شکیم وم خو ما ډایرکټ لاس نه کېښوستم زه لاس کېږدم نو د مجرم فرار نشي ونه تښتي نو ما ته دا کوم سیچو چې موږ سره تللی و دم ما ته ګاډي کې ویلې زما تاسو ته مې ښه پوره پته ده مکمل تاسو ته پته لګېدلې او زما شک و ما ته وایي ستا شک په تا او چا ومې زما شک په ده وایي ستا بې لږ و زما پې 100% شک بس دا یې سرجي ګرفتار کړو. الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي او الله دې وکړي چې ستا بچي ته سزا میلاو شي. ګرانو کتونکو تاسو د ډي اس پي عمران اسلم مروت صاحب خبرې هم واورېدې او دا عبدالله چې کوم مقتولو څنګه قتل شوی او په دې کې بیا پولیس خپل کار وکړو علی قتل او څه هم داسې وو هغه ټول هر څه د قانوني کاروایۍ نه بعد هغه برآمد شو. ګرانو کتونکو د دغه پروګرامونو هم غرض مقصد اویرنس دی چې معاشرې ته څه پیغام ورسوو موږ تاسو ټولو باندې الله تعالی خصوصي رحم وکړي. ستاسو یو جهان مننه سر.